د یوې دقیقې موضوع. دغه کتاب دوه امریکایي لیکوالانو لخوا لیکل شوی او د یوې کیسې بڼه لري چې یو ځوان ګرځي، مدیرانو او کارکوونکو سره مرکې کوي او د مدیریت اصول ترې زده کوي. کتاب کې د مدیریت په 3 مؤثرو تخنیکونو بحث شوی: د یوې دقیقې موخې، د یوې دقیقې هڅونې او د یوې دقیقې رټنې. د یوې دقیقې مدیر یو سمبول ده او موږ دومره نه قید کوي چې هر څه باید همدې یوې دقیقې ته راټول کړو، بلکې دا کتاب موږ سره د دې تخنیکونو په زده کولو کې مرسته کوي. نور زموږ خپله وړتیا او درک ده چې په خپل ژوند، کار او اداره کې دا تخنیکونه څنګه عملي کړو. نوموړی کتاب د پښتو ژبې ترڅنګ د نړۍ 38 ژبو ته ژباړل شوی ده او همدا کتاب 14 میلیونه ټوکه پلورل شوی. که چیرې غواړئ نوموړی کتاب پر PDF بڼه ترلاسه کړئ، نو راسئ پر خپل موبایل کې د ټلګرام اپلیکیشن راخلاص کړئ، په سرچ لټون کې ولیکئ احساس لایبرري، همدا چینل سبسکرایب کړئ او PDF کتاب یې له همدې ځای څخه ډېر په اسانۍ ترلاسه کولی شئ.